کسی که برای وطن جنگ میکنه من مات علی عصبیت او در جهنم است. حب الوطن من الایمان شرک بزرگ است. حب الوطن من الایمان یعنی د وطن سره مینه محبت یا د وطن دوستۍ حس درلودل د نصف یا نیم د ایمان دی یا یو جز د ایمان دی. همدغه د وطن دوستۍ حس ده چې افغانانو د وطن دوستۍ د حس په بنیاد باندې خپل سرونه نظرانه کړل او تقریبا دونه ملکونو ته شکست ورکړو او ځانونه یې په موټر 10 ټنه بمونو کې والوځول. د وطن دوستۍ یو حس و. کسی که میگوید من خاک پرست هستم دلیل این را میگویند حب الوطن من الایمان شرک بزرگ است. کسی که برای وطن جنگ میکنه من مات علی عصبیت او در جهنم است. برای وطن نیست، برای اسلام است. وطن چه حیثیت داره؟ اسلام حیثیت داره. و این رو حدیث هم میگه، نیست حدیث. کل سرزمین سرزمین اسلام است.